دوستانو السلام علیکم. زمونږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې چینل کې موږ کولی شو تاسو کولی شئ چې په زړه پورې د فوټوشاپ او نور پروګرامونو ټریننګونه او ښې ویډیوګانې وګورئ. نو نن د ځینو دوستانو د خواهش یا د غوښتنې پر اساس ما تصمیم ونیو چې تاسو ته د فوټوشاپ لنډ معرفي او په فوټوشاپ کې د پښتو ژبې فعالول تشریح کړم چې پښتو څنګه فعالیږي پکې ته او څنګه په کوم معیار کې پکې شته. نو دلته فوټوشاپ موږ چالانوو. مخکې د دې نه چې فوټوشاپ ته ورشو نو یو شی تاسو ته باید یادونه وکړم چې په هر سیمه کې هر ښار کې دوستان څوک یو ډول فوټوشاپ لري، څوک بل ډول فوټوشاپ لري. نو فوټوشاپ بیلابیل ورژنونه لري چې وروستی ورژن یې سی سی یا کریټیو کلاود 2020 دی او پخواني ورژنونه سی سی او نور ورژنونه چې تاسو ته معلومات دی. نو کولی شي په فرض کړه په افغانستان کې یا پاکستان کې یا نورو هیوادو کې سی ډیګان ترلاسه کوي چې ټرایل نه وي او یو څه وخت پورې تاسو ته کار کوي. نو کولی شي وروستی ورژن واخلئ. نو دا فوټوشاپ مرکزي وینډو ده چې په دغه مخکې موږ ضرورت نه لرو چې کوم کار وکړو. نو نیو فایل معمولا په هر فوټوشاپ کې یا هر پروګرام کې دا فایل مینو ده. نو نوې پروژه چې جوړه نیو فایل د دې نه جوړیږي. داسې یو پروژه واضحیږي چې په دې کې دا وروستي کارونه دي چې شوي دي یا موږ کړي دي یا په فوټوشاپ پروګرام کې تیار پراته دي یا دغلته کسټم سایز ده، ډیزاین ده چې دا ډیزاین موږ غوره کوو، یو ډیزاین یو اندازه ورته انتخابوو او رنګ دی، ریزولوشن دی چې ریزولوشن معمولا په 22 پکسل پر انچز دا په فوټوشاپ کې تیار وي. نو کولی شو چې موږ دا 300 نه پورته نه کړو. 300 سټانډرډ ده د پرنټ دپاره، د یعنې چاپي رسنیو دپاره چې هغه بیلبورډ شو، مجله شوه، نور چاپیو دپاره 300 او د تلویزیون او د ویب سایټ دپاره تاسو کولی شئ 300 غوره کړئ. خو 300 بیا شاید لږ ستاسو فایل دروند راشي. نو ویب سایټ دپاره دروند فایل نه دی پکار، سپک فایل پکار دی چې اندازه یې دومره شي، ریزولوشن یې ښه شي. دا پکسلز دي، دومره پکسل غټوالی او پکسل پر انچز یا په ویډیو پروګرامونو کې فریم پر انچز پر سیکنډ راځي. دې کې پکسلز 22 دا هم غوره کولی شي او 300 هم غوره کولی شي. راځه 300 غوره کړو. نو دا رنګونه دي، رنګونه به تاسو ته تشریح کوم چې کوم رنګونه د آر جی بي، ریډ، ګرین، بلو دا خو نارمل رنګونه چې په ټولو کې کاریږي. ویسیم واي کې دا د پرنټ دپاره ده، سیان، میجنټا، یلو، بلاک او دا نور رنګونه دا به تشریح کېږي په قراره دا نور شیونه. نو اوس فعلا یوه نوې پروژه جوړو په دغه اندازه باندې. نو د دې ترڅنګ دغلته کریټ نیو دا هم همدغه شانتې چې دا کلیک کړي داسې یو وینډو واضحېږي. شاید دغه ریسنټ وینډو ورسره واضح نه شي، یوازې دغه کسټم وینډو ورسره واضح شي. کریټ کوو فایل، خپل فایل مو کریټ شو. نو راځو د پښتو فعالولو دپاره دغه ورژن چې تاسو انسټال کړی سی سی 2020 په دغه ورژن کې پښتو تیاره شته او دا ټول ورژنونه اکثریت میډلیست ورژنونه دي. میډلیست ورژن پخوانه فوټوشاپ کمپنۍ یا اډوبي کمپنۍ بیل د آسیایي هیوادونو دپاره بیل میډلیست ورژن برابر کړی و. یو عادي فوټوشاپ ده، یو چې په بازار کې اخلي ورته وایي چې میډلیست ورژن ماته راکړه. نو میډلیست ورژن چې انسټالوئ د انسټال په وخت کې تاسو کولی شئ چې هلته آپشن انتخاب کړئ، آسیایي ژبې پکې انتخاب کړئ یا تعامل عربي هغې سره لیکل شوي دي. نو هغه انتخاب کړئ، انسټال یې کړئ. هغې نه پس بیا تاسو کولی شئ د فوټوشاپ په خپله فوټوشاپ پروګرام کې بېرته پښتو فعاله کړئ. فعاله کړې نه وي کار نه کوي پښتو. اکثریت خلک دوستان چې دي کې خط پښتو خط پکې مات راځي. نو دا شکایتونه شوي دي چې دا ولې زموږ پښتو خط، نو هغوی اصلا دا پښتو په سمه طریقه فعاله کړې نه ده په فوټوشاپ کې. نو راځو فایل مینیو ته راځو. ایډیټ په پخوانیو ورژنونو کې دا پریفرنس دی. پریفرنس د فوټوشاپ سیټینګ دی. فوټوشاپ د صفحې سیټینګ او د بعضې لی آوټ یا ډیزاین سیټینګونه دلته راځي.
پریفرنسز خپله د سیټینګ معنا ورکوي. نو جنرال چې کلیک کې دا ټول پکې راځي، مونږ فعلا د جنرال دې سره کار نه ده، خو بیا هم هماغه مینو راځي. نو جنرال لاندې ټایپ مخکې مې یادونه وکړه چې دغه اوسني فوټوشاپ کې 2020 CC کې پښتو تیاره شته فعاله کړې، نو د هغې دپاره د دغې فعالولو سیستم نه ایستې ده. دغلته میډل ایسټرن ورژن مونږ لکه دا چې ټیک مارک شوي دي د دې په شانتې مونږ کولی شو میډل ایسټرن ورژن دلته انتخاب کړو. پخواني ورژنونو کې که تاسو لرئ که CC ولرئ، CC هم شاید وروستی ورژن کې دا شوي، مخکیني ورژن کې نه. CC دا څو کاله کېږي چې راوتې، هر کال یې اپډیټ کوي، هر کال یې لږ لږ تغییرات ورکوي، همدې خپله CC کریټیو کلاوډ ته. نو د دې نه مخکې CS و CS 554 هغې ته دا نوم ورکوو چې هر کال به یې اپډیټ کوو، 5 نه 6 ته انتقالوو. نو CS 6 کې وروستی ورژن و، هغې نه پس بیا سټاپ شو. په CS 6 کې میډل ایسټرن ورژن بیلو او عادي ورژن بیلو. نو بیا هغې ته به که تاسو CS 6 لرئ دغلته به راشئ، دې ټایپ کې به راشئ، دا به میډل ایسټرن فیچرز دلته لیکلي میډل ایسټرن فیچرز دا به انتخاب کوئ، اوکې به یې کوئ. د دې نه پس په بله مرحله کې به بیا په همدغه فایل مینو کې ایډیټ کې دا انتخاب کړه، دا ټوپ وهو، راځو دې خوا ته فایل مینو ته، ټایپ ته راځو. په ټایپ کې لینګویج آپشنز کې میډل ایسټرن فیچرز، دا د میډل ایسټرن فیچرز بیا دلته باید انتخاب کړو. ډیفالت فیچرز یعنی عادي او میډل ایسټرن فیچرز دا باید انتخاب کړو. خو فوټوشاپ تشریح زموږ ډېره ده چې ښي لوري ته کیڼ لوري ته بېلابېل ټولونه دي یا آپشنونه دي. دا ټول باکس دی چې هر یو بېلابېل تشریح کوو، او دې خوا ته آپشنز دي او مینیوز دي، وینډوز دي. لیئرز، دا لیئرز وینډو ده چې لیر د فوټوشاپ تر ټولو مهم ځای دی، الماری دی په پښتو اصطلاح کې، چې هر لیر بېلابېل خانه ده، بېلابېل طبقه ده او پاټکی دی. نو فعلا د اوس دپاره نور لیرونه موږ نه جوړو، د همدغه لیر تیار جوړ دی، په دغه کې موږ غواړو پښتو ولیکو. پښتو یا انګلیسي هر ژبه چې لیکي ټي ته راځي، په ټي کې داسې یو باکس جوړی یا همداسې عادي کلیک کوي، عادي کلیک سره هم کېږي. داسې یو باکس راغی، دا یو رنګ غوره شوی دی، کولی شي د دغه ځینه رنګ هم تبدیل کړي یا د دې ځینه، خو فعلا په همدې رنګ کې موږ ګزاره کوو. ژبه مو پښتو کوو، الټ شفټ پښتو دلته لیکو، فرض کا الټ شفټ پښتو پی پښتو. ځینې وخت کې دوستانو دغه یو توری مات راځي، لکه خین شو، اړی شو، ګې شو، دا پښتو خاص توری دا مات راځي. دې ته اندېښنه کې کېږئ مه، چې ولیکل پس د هغې نه تاسو کولی شئ دا فونټ خپل انتخاب کړئ او راشئ سایز یې دلته ورکوټی کړئ، فرض که نور آپشنونه دي دا انتخاب کړئ. او مهمه موضوع د فونټ ده، دا چې مات راځي په نورو فونټونو کې، فرض که موږ دغه فونټ انتخابو دا مات راځي، داسې په نورو فونټونو کې مات ځکه راځي چې هغې فونټ کې پښتو توري نشته. نو موږ هماغه فونټ انتخابو چې فونټونه ما سره دلته شته، مختلف فونټونه دي، نو هماغه فونټ انتخابو چې پښتو پکې منظم وي، موږ ته خوښ راشي دا پښتو. د دې نه بله موضوع چې دلته تاسو کله پښتو انتخاب کړه په ټایپ کې، هغې په هغه ساعت کې کولی شئ، او که وروسته د لیکنې نه وروسته کولی شئ، ډیزاین په وخت کې تاسو باید د هغې نه وروسته بله مرحله یې چې ده، درېیمه مرحله یې چې لومړی دا ایډیټ ټایپ و، دویمه مرحله یې ټایپ و چې خپله ټایپ کې لینګویج آپشن انتخابوئ، او درېیمه مرحله یې د کریکټر او پیراګراف. دلته کریکټر او پیراګراف موږ لرو، دا ښي خواته د مینوګانې دي چې دا کومکي مینوګانې دي، موږ پکې کار کولی شو. که دا کریکټر او پیراګراف نه و نو راځي دلته فایل مینو ته وینډو نه کریکټر او پیراګراف راولي، دا کریکټر شو، فعاله یې دلته، یا پیراګراف
فکر کوم دغلته چې پاراګراف د انتخابي پاراګراف ته چې راغلی نو دغه دوه آپشنه د پښتو او انګلیسي دپاره ډېر مهم دي. که تا چیرې دغه آپشن انتخاب کړه پښتو لیکې نو مات راځي د چپ لوري نه کیڼ لوري نه انګلیش په سټایل کې. پښتو دپاره باید دا تیرې ورکړی ده د دې خوا نه انتخاب کړي. د الاینمنټ شو او کاریکټر دلته د پښتو فونټ او سټایل اندازه دې کې ځینې لنډې خبرې دي چې بیا به انشاءالله په نورو لیکچرونو کې تشریح شي. خوږو دوستانو بیا هم ډېره مننه چې تر دې دمه موږ سره وئ. که غواړئ چې د فوټوشاپ او نورو پروګرامونو په زړه پورې ټریننګونه ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ خدمت کې یو او د اوس دپاره مو په الله سپارمه. پاک الله